دا ورو سوال کړی دی دا ورو سوال کړی دی دا هم د زکات سوال دی چې یو سړی دی هغه کتابونه چاپ کوي کارخانه د کتابونو د چاپ کولو ده نو په دې کې چې دنه کوم مشینان پراته دي په دې کې زکات شته او که نه الجواب هر هغه شی موږ چې د خرڅ دپاره به یې کې زکات شي او کوم شی چې استعمالیږي او پیسې پې ګټلی کېږي نو یې شي په دې سر کې او په ریټ کې زکات نشته نو دغه شان د کتابونه چې چاپ کوي دوی دي ګوره حدیث کې داسې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې زکات به د هغه مال نه وباسي کوم چې تاسو د خرڅ دپاره یې ایښودی نو اوس دې ورورو ته موږ دا وایو که ته د کتابونو چاپ کولو سره باشینه خرڅې چې هغه ځان له پراته وي وایي که دا یې دا پکې شتي دغه کې زکات شتي هر چې کوم مشینانو باندې دا کار کیږي نو دې مشینانو کې زکات نشته په دې چې کومې پیسې ګټلې کیږي په هغې کې زکات دی چې کله پې کال واوړي او چې نصاب ته رسي والله اعلم